نور اړتیا نشته چې د ویډیو جوړولو لپاره موبایل یا هم کیمرا واخلي. AI ستاسو لپاره هر ډول ویډیو جوړوي. که باور مو نه راځي ما وګورئ. اوس ته کولی شي خپله څېره کلون کړي، خپل غږ بدل کړي او په څو ثانیو کې سینیماټیک ویډیوګانې جوړې کړي. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې ستا مخ، سټایل او ستا د مخ پیژندنه بدلون نه کوي. تاسې ګورئ چې زما مخ، غږ او نور هیڅ نه دي بدل شوي او AI هر څه زما په خپل سټایل کې جوړ کړي دي. نو دا د ګوګل جیمینای اومني نوی اپډیټ د کوم چې تاسو مخ سکین کوي، تاسو غږ ثبت کوي او بیا تاسو په غږ او تاسو څهره کې ویډیو درته جوړوي، یعنی هر ډول ویډیو چې ته وغواړئ درته جوړوي. نو موږ نه سم راځي چې تاسو ته پوره طریقه د موبایل په سکرین باندې وښیم. د دې لپاره به تاسو هر څه مخ کې راشي په خپل موبایل کې په ګوګل جیمینای راخلاص کړئ. کله چې ګوګل جیمینای راخلاص کړئ په دې کې تاسو سره یو نوی اوتار اپشن اضافه شوی وي. دلته راشي په دغه پلس آیکن باندې کلیک وکړئ، تاسو ته کاری اوتار په اپشن اضافه شوی دی. کدلته نو به تاسو راشي په دې پورته دوه خطونو باندې کلیک وکړئ. دلته لاندې تاسو سیټینګ اپشن راځي، په دغه سیټینګ باندې ورته کلیک وکړئ او دلته لږ لاندې سکرول کړئ، تاسو ته یو برخه راځي اوتار دغه ځای نه هم اوتار اډ کولی شئ. په هر حال زه بدلته راشم دغه پلس آیکن لارې به خپل اوتار اضافه کړم. کله چې په دغه اوتار په اپشن باندې تاسو ورته کلیک واخیستو، بیا دلته تاسو ته اپشن راځي کیپچر سیلفای ویډیو، وایي تاسو مخ نه ویډیو اخیستل کیږي. بیا په ګیټ سٹارټ باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې ګیټ سٹارټ باندې ورته کلیک واخیستم نو لږ لوډینګ کوي، بل صفحه تاسو ته خلاصي. کله چې دغه ډول صفحه راځي ته تاسو په ایګری باندې ورته کلیک وکړئ. نو کله چې خلاص ایګری باندې کلیک واخیست بیا تاسو نه خپل موبایل کیمرې پرمیشن غواړئ د ورته الاو کړئ. کله چې د پرمیشن ته الاو په لومړي باندې کلیک واخلئ او بیا مخکې لاړ شي، تاسو ته بدل صفحه راشي. دلته به تاسو خپل مخ شو کوي. کله چې مخ شو وکړه شو به تاسو راشي په سٹارټ باندې ورته کلیک وکړئ. په سٹارټ باندې مو کلیک واخیست، دلته یو خبر یاد ولې تاسو ته په سکرین باندې کوم عدد یا نمبر راځي هغه عدد به تاسو په انګلیسي په لوړ आवाज سره وایست. نو کله چې هغه عدد راغی هغه به تاسو شروع کوئ. نو لومړی عدد راځي تاسو ښکاري لاست دی، دلته به تاسو ورته وایست 10. لږ لوډینګ اخلي چې پای ته ورسېږي. بل عدد راځي 76، بل عدد راځي 44، بل عدد دی 50، 28، 78. کله چې دغه عددونه پوره شول اوس ته څه درته وایي، تاسو ته وایي چې ټرن ښی طرف ته مخ واړوئ، تاسو ښی طرف ته مخ ورته واړوئ. لږ به هولډ کې صبر وکړئ چې دغه ټیک مارک شي وشي، بیا به چپ طرف ته مخ ورته واړوئ. کله چې دا وشو که بیا مخ ورته همدغه ښی چپ خواته مخ ورته واړوئ، دې سره به دا کمپلیټ شي. کله چې کمپلیټ شو نو دې نه وروسته ستاسو اوتار چې دی هغه اپلوډ کېږي. تاسو به لږ انتظار وکړئ چې ستاسو هغه اوتار چې کوم دی ویډیو سیلفای ویډیو ریکارډ شو هغه اپلوډ شي. کله چې اپلوډ شو دلته تاسو ته اوس وایي چې اوتار ریډي، یعنې ستاسو اوتار چې دی هغه بالکل جوړ شو. نو کله چې اوتار جوړ شو دلته تاسو راشئ په ګټ باندې ورته کلیک وکړئ. اوتار جوړ شو دلته تاسو بیا کا اوس دلته تاسو یو مهمه یادونه کړئ د تاسو بیا غواړئ په ویډیو کې هم په حالت په عکس کې د اوتار یوز کول. دلته به تاسو می عدد منشن کړئ. دلته تاسو په سکرین باندې ښکاري یا هم د دوهم نوم چې تاسو ته ښکاري د ګډوډ سره لیکل شوی دی دا به تاسو هلته پرېږدئ. خو دا خپله پکې راځي تاسو طریقه درښایم. د ریټیک له لارې تاسو کولی شئ د اوتار چینج کړئ، یعنې بل شخص رام دلته ثبتولی شئ، د اوتار چینج کولی هم شئ او د یوز لارې مستقیم تاسو استعمالولی شئ. نو کله چې تاسو دغه عملیات سرته ورسول په دې سره به تاسو اوتار چې بالکل جوړ شي. اوس د اوتار موږ څنګه استعمالولی شو، څنګه کارولی شو، دې لپاره به تاسو راشئ. اسانه طریقه یې ده. نو دلته به تاسو راشئ د ټول نه مخکې په دغه پلس آیکن کلیک وکړئ. اوتار اپشن تاسو ته ښکاري، په دغه اوتار باندې ورته کلیک وکړئ. دلته چې کوم دغه منشن کې کوم عدد راځي دا به تاسو نه کینسل کوئ، دا به پرېږدئ. هغه نه وروسته به تاسو راشئ ویډیو جوړوئ، که عکس جوړوئ په دې پلس آیکن کلیک وکړئ. که تاسو خپل عکس جوړوئ خو دې سره تاسو صرف ویډیو جوړولی شئ. که تاسو د خپل عکس بل عکس اپلوډ کوئ، بل سینس ورته راوړئ، هر څه چې وي په پلس آیکن کلیک وکړئ خپل عکس اپلوډ کړئ. یا که داسې نه کوئ دلته تاسو راشئ په ویډیو باندې کلیک وکړئ، ویډیو مې انتخاب کړله، پلس آیکن لارې خپل عکس ورته اپلوډ کړئ چې دا ډول عکس ماته جوړ کړه، ویډیو راته جوړه کړه. کله چې دا جوړ شو انتخاب مې کړ. دلته تاسو کولی شئ پرامپټ ورته ورکړئ. که تاسو چټ جی پي ټي نه پرامپټ اخلئ کوم داسې ولته لارښوونه کوي هغه به تاسو ورته ورکړئ. د مثال په ډول زه راغلم چټ جی پي ټي ته او دلته چې کوم یو ویډیو پرامپټ ما تیار کړی دی هغه دلته ورته اپلوډ کوم. کله چې دلته پرامپټ ورته پیسټ کړ په سین باندې ورته کلیک وکړئ، بس لږ شي به تقریبا 1 دقیقه یا 2 دقیقې وخت نیسي تاسو لپاره ویډیو جوړولی شي. په دغه طریقه تاسو په دغه کې ویډیو چې ده هغه جوړولی شي، ریکارډ کولی شي. خو یو مهمه خبره که تاسو غواړئ سیم سینس جوړ کړئ، یعنې صحنه په صحنه جوړه کړئ، کنسسټنسي وساتل شي. د هغې لپاره به تاسو داسې کار کوئ چې په دې کې بیا چټ جی پي ټي باندې لومړی تاسو صحنې جوړوئ. څنګه صحنې جوړوئ؟ داسې یو رول ورته انتخاب کړئ چې مثلا زه ویلاګ جوړوم، زه په سټوډیو کې کینم یا بل ځای کې کینم. کله مو چې دغه په منظم ډول ورته جوړ کړ اوس دغه نه وروسته بیا چټ جی پي ټي ته وایي چې ماته دغه د دغه کنسسټنسي وساتئ، یعنې په دې شکل سره چې تاسو پښتو کې ورته اول سکرپټ او چې زه غواړم د دغه سکرپټ له لارې یو ویلاګ
ولاګ جوړ کړم ویډیو جوړ کړم بل څه جوړ کړم نو دا ستاسو لپاره 10 سکند ویډیو جوړول شي ورته چې هر سنس ماته 10 سکند جوړ کړم لومړی سنس دوهم سنس دریم د هر لپاره بل فرامټ هم راکړه په دې فرامټ کې باید مهم خبره ده چې کریکټر کنسیستنسي وساتل شي لومړی کریکټر چې سره ول جوړیږي هغه باید په هر ویډیو کې وښودل شي هغه سنس هغه صحنه هر څه وښودل شي په دغه طریقه تاسو جوړول شي نو که ویډیو مو خوښ وي اتمن یو لایک ورکړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ په دغه طریقه سره تاسو ویډیوګانې جوړولی شئ